اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. د دالامان ماڼۍ ویشڅانګه کې 80,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي. د کابل ښار دالامان ماڼۍ د الکترونیکي تذکرو ویشڅانګې له تېر کال راهیسې شاوخوا 80,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د دالامان ماڼۍ د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې عمومي مدیر وحدت پتمن وایي چې دا څانګه هره ورځ شاوخوا 400 مراجعین لري چې یو شمېر د بایومتریک معلوماتو د ثبت او ځینې نورې بیا د خپلو الکترونیکي تذکرو د اخیستو په موخه مراجعه کوي. له تېر کال راهیسې تر اوسه پورې د دارالامان قصر الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې 80,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د الکترونیکي تذکرو د ویش وروسته خدمات هم فعالیت لري چې لاندې خدمات خپل هیوادوالو ته وړاندې کوي. لومړی د نوي زیږیدل شوي ماشوم خدمات ثبت کول، د تذکرې تجدید یعنی په تذکره کې د فوټو نصب کول او هم بایومتریک معلومات اضافه کول، د مسنه تذکرې صادرول او د ثبت ازدواج خدمات وړاندې کوي. الکترونیکي تذکره یو ملي هویت دی. له ټولو هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې د الکترونیکي تذکرو د اخیستلو لپاره د الکترونیکي تذکرو مراکزو ته مراجعه وکړي او خپل الکترونیکي تذکره واخلي ترڅو د هیواد په آبادولو او الکترونیکي حکومتولۍ کې ونډه واخلي. ښاغلی پتمن د الکترونیکي تذکرو له غوښتونکو غواړي چې د فورمو د ډکولو پر وخت ډېر دقت وکړي او له خپلو اسنادو سره سم خپلې فورمې ډکې کړي چې په راتلونکي کې د ستونزو له پیدا کېدو او سرګردانۍ مخنیوی وشي او خپله تذکره په سمه بڼه ترلاسه کړي. له هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې د الکترونیکي تذکرو د ثبت نام فورمونه په درست او دقیق ډول ثبت کړي ترڅو په آینده کې له سرګردانۍ څخه خلاص او خپله الکترونیکي تذکره په درست ډول ترلاسه کړي. یو شمېر هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرو د اخیستو په موخه یا د یوې څانګې ته راغلي له مراجعینو سره د کارکوونکو نیک چلند ستایي او قدردانۍ یې کوي. د خپل ځان لپاره او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکره اخلم. مخکې به چې کاغذي تذکرې وي ډېر مشکلات به یې درلودل، هغه حجم به یې زیات و، اکثره به خرابېدل یا به عکس وشکېده د منځه به لاړه یا به په نوم کې مشکل و. اوس چې دا برېښنایي تذکرې پروسه هم ښه شوې ده، ډېر سهولتونه لري. یو کس کولی شي چې د یو ځل لپاره دا تذکره واخلي، نور مشکلات ورسره نه وي. د دې نورو ستونزو نه خلاص چې اکثره یې ترجمه کوي، خپله انګلیسي هم لري او پښتو هم لري. هغه بیوکراسۍ کومه پروسه چې وه هغه د کاغذ پرانۍ هغه په ادارو کې د منځه وړي او د هېواد د الکترونیکي یا د برېښنایي طرف ته بیا په ډېرو مواردو کې برېښنایي تذکره چې دا ګټوره ده. که څوک کور لري د هغې د کور د کوالې په، که څوک د لیسنس دپاره یې، که نور مثلا د پوهنتون یا د مکتب د اسنادو لپاره د طی مراحل لپاره، نو دا ډیره مهمه ده. په نړیواله سطح باندې هم د دغه برېښنایي حکومتوالۍ څخه ډیره استفاده کیږي، نو الکترونیکي تذکره ډیره مهمه ده. د نورو هیوادوالو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده چې راشي یو ځل راشي یو ساعت د ځان په عذاب کې سره د ټولې کورنۍ د دغه مشکل څخه به د دایم لپاره خلاص وي. خدای ناخواسته که په چېرته دو کاغذي تذکره ولري او بیا ورته مشکل وي او ولایت او مرکز او ولسوالیو باندې به ګرځي، نو یو عالم جنجال ورته پیدا کیږي. نو برېښنایي تذکره چې دا ډیره مهمه ده. ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه همدا ده چې راشي او برېښنایي تذکره والي ترڅو له هغه سهولتونو نه برخمن شي. به ولایت کابل آمدم در قصر دارالامان به خاطر گرفتن تذکره. سابق تذکره کاغذی داشتم، میخواهم که به خودم، به خانمم، به فامیلم، به همگیش تذکره الکترونیکی بگیرم که به حج بیت الله بخیر برم، به یگام پاسپورت، یگام سفرهای خارج که داشته باشم تذکره الکترونیکی داشته باشم که برای مشکلات پیدا نشود. پیام ما به تمام مردم افغانستان، خصوصا به ولایت کابل، بدخشان، قندوز، تخار، به همگیش همیشه که بیان تذکره الکترونیکی بگیرن تا خودش مشکلات تاش رفع کنن که دیگه در آینده با کدام مشکل مواجه نشوند. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې ده چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره کولی شي خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي.